نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. د ازموینې د ګروپ محترمو ګډونوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په دې هیله چې ټولې خویندې به ښه اوسئ. خویندو زموږ نننی درس چې دی هغه د بې حجابۍ عیبونه دي. وی شیخ عبدالعزیز طریفي وایي الله تعالی چې دی ښځې ته یې په حجاب باندې امر کړی دی. وروسته له دې نه ورته د لمونځ حکم کړی. یعنې لومړی په حجاب امر کړی بیا یې ورته د لمونځ حکم کړی. تر څو چې وی دوی په دې باندې پوهه شي چې دا حجاب دا د لمونځ په څېر یو عبادت دی. دا کوم دود او دستور نه دی چې خلک یې په خپل منځ کې عملي کوي، بلکې دا چې دی د الله تعالی عبادت دی. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولى وأقمن الصلاة. وی دا ښځې دي د مخکیني جاهلیت په څېر ځان ښودنه نه کوي. لکه مخکیني جاهلیت کې چې خلکو څنګه خپل زینت ښکاره کول هغسې د دوی خپل زینت ښکاره کوي نه او لمونځونه دې قایم کړي. نو په دې ځای کې الله تعالی لومړی په حجاب امر وکړ او وروسته چې دی په لمونځ قایمولو باندې امر وکړ. همدارنګه وی خورې بې حجابي چې ده د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نافرماني ده. وی څوک چې د الله او پیغمبر نافرماني وکړي نو په حقیقت کې دا شخص چې دی خپل ځان ته یې زیان او تاوان رسولی. ځکه که یو کس د الله تعالی نافرماني وکړي هغه الله تعالی ته هیڅ رقم زیان نشي رسولی، بلکې دا چې دی خپل ځان ته یې تاوان رسولی. نبی علیه السلام فرمایي وی زما ټول امت به جنت ته داخلیږي مګر هغه څوک چې ډډه یې کړې ده، یعنې د دې جنت نه یې ډډه کړې، ځان یې ترې ساتلی دی. نو صحابه کرامو ترې پوښتنه وکړه وایي ای د الله رسوله څوک به ډډه کوي؟ یعنې څوک به د دې جنت نه ځان ساتي؟ نبی علیه السلام وفرمایل وایي څوک چې زما اطاعت او فرمانبرداري وکړي نو هغه به جنت ته ننوځي، او که چېرته کوم کس زما نافرماني وکړه نو په حقیقت کې وایي دا چې دی د جنت نه یې ځان وساتل. همدارنګه وایي خورې بې حجابي چې ده دا ستره او هلاک کوونکې ګناه ده. وی امیمه د رقیقه لور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضره شوه. کله چې اسلام قبول کړه نو غوښتل یې چې نبي علیه السلام سره بیعت وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وایي زه له تا سره بیعت کوم په دې خبرو باندې چې الله تعالی سره به شریک نه نیسي، غلا به نه کوي، زنا به نه کوي، همدارنګه د غم په وخت کې به چیغې او فریاد نه کوي، او بل دا چې وایي د پخواني جاهلیت په څېر به د خلکو منځ کې خپل سینګار نه ښکاره کوي. نو په دې حدیث کې چې دی نبی علیه السلام دا بې حجابي چې ذکر کړه د دې لویو او سترو ګناهونو سره ذکر کړه، یعنې هغه ګناه چې د هلاکت سبب ګرځي د هغې تر څنګ یې بې حجابي هم ذکر کړه. همدارنګه وایي خورې بې حجابي د الله تعالی د لعنت او د هغه له رحمت څخه د لرېوالي سبب کیږي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ډېر ژر به زما د امت په پای کې داسې ښځې راڅرګندې شي چې ظاهر کې به د هغوی په تن باندې لباس وي خو په حقیقت کې چې دی وی دوی به بربنډ وي، یعنې داسې لباس به وي چې په هغه کې به د دوی تن ښکاري. وی دا ښځې چې دی په دوی باندې تاسو لعنت ووایئ ځکه چې وی دوی ملعونې دي، یعنې په دوی باندې الله تعالی لعنت ویلی تاسو پرې هم لعنت ووایئ. همدارنګه وی خورې بې حجابي چې ده وایي دا د جهنمیانو له ځانګړنو څخه یوه ځانګړنه ده. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې دوه ډلې د جهنمیانو دي چې ما نه دي لیدلي، یعنې اخره زمانه کې راځي نبی علیه السلام وایي ما نه دي لیدلي. وی د دې یوې ډلې په لاس کې به د غوا د لکۍ په څېر متروکي یا ګرز چې ورته وایي وایي دا به په لاس کې لري او په دې باندې به خلک وهي، یعنې ډېر ظلمونه به کوي په خلکو باندې. او بله ډله وایي هغه ښځې دي چې په ظاهر کې به د دوی لباس په تن وي مګر په حقیقت کې چې دی دوی به لوڅې او بربنډې وي، او دوی به وایي داسې حرکتونه کوي چې په دې خپل حرکت سره به پردي سړي خپل ځان ته مایله کوي او خپله به هم د پردو سړو ته لیواله وي، یعنې دوی ته به مایله کېږي. همدارنګه وایي د دې سرونه
دا ویښتان به یې داسې جګ کړي وي لکه د اوښ د بوکان په شان. نو دا ډلې چې ده نبي علیه سلام فرمایي وایي دوی به جنت ته ننوځي. حتی وایي د جنت هغه بوی به هم دوی حس نه کي. په داسې حال کې وایي چې د جنت دا بوی چې دی دا په ډېر لرې فاصله کې حس کېږي. خو دا دوه ډلې چې دي دوی به هېڅ د جنت بوی ونه ګوري. په یو روایت کې راځي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د خپل کور نه بیرون په سینګار کې وځي او په ناز او نخرو باندې په لاره کې تګ وکړي. وایي د قیامت په ورځ به د هغې تیارې یعنې دا کومه ښځه چې دا د دې تیارې به وایي هېڅ نور نه لري. او وایي دا به داسې توره وي وایي ته به وایې چې بدن یې له تیارو څخه جوړ شوی دی. نو علما فرمایي وایي که څه هم دا حدیث ضعیفه دی خو بیا هم د دې معنا چې ده صحیح ده. ځکه کوم خوند، آسودګي، همدارنګه مړښت، برکت، خوشبويي او هغه نور هر هغه څه چې په دنیا کې د ګناه لامل کېږي او د دې نه لارو نه ګناه ترلاسه کېږي، نو د قیامت په ورځ به دا په عذاب او زړه تنګي، بې برکتي، بدبويي او تیارې باندې بدل شي. مګر هغه کوم طاعات چې دي لکه مثلاً یو شخص روژه نیولې وي د هغې د خولې نه بدبويي ځي یا د شهید وینه، نو دغه نور چې دي بیا په قیامت کې به په د مشکو په بوی باندې او همدارنګه په ښایسته خوشبويي باندې بدلېږي. نو که چېرته یو شخص یوه مېرمنه یا یو نجلۍ بې حجابي وکړي، که په دې دنیا کې د دې بې حجابۍ نه خوند واخلي، نو په آخرت کې چې دی د هغې په عذاب به اخته کېږي. بل عنوان دی وایي خورې بې حجابي چې ده دا شی دی نفاق دی. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي ستاسو تر ټولو غوره ښځې هغه دي چې مینه ناکې وي، اولاد زېږوونکې وي او هم ستاسو سره غم شریکي وکړي. خو په دې شرط چې تقوا مراعات کړي، یعنې دا ټول کارونه هم وکړي او تر څنګ یې څه وکړي تقواداري وکړي. او وایي ستاسو تر ټولو بدې ښځې هغه دي چې حجاب نه مراعاتوي او په ناز او نخرو باندې په لاره کې تګ کوي. نو دا ډول ښځې چې دي دا شی دي دا منافق دي. نو په همدې دلیل یعنې د همدې بې حجابۍ په دلیل باندې چې دی ډېر لږ شمېر ښځې به جنت ته ننوځي. بل عنوان دی وایي خورې بې حجابي رسوایي ده. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي هره ښځه چې د خاوند له کور څخه بهر بل ځای کې خپل لباس وباسي او په ځمکه یې کښېږدي یعنې بې حجابي وکړي، نو په حقیقت کې وایي د دې او د الله تعالی ترمنځ چې کومه پرده ده هغه یې لرې کړه. نو دا چې شی شوه دا رسوا شه په دې کار باندې. بل عنوان دی وایي خورې بې حجابي چې ده دا بد عمل دی. وایي ښځه چې دی دا عورت ده او د عورت ښکاره کول چې دي تر ټولو بد عمل دی. یعنې چې یو نامحرمه شخص ته خپل عورت ښکاره کړي دا چې دی دا ډېر بد عمل دی. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وایي کله چې دا خلک کوم د شرم یا کوم د بې حیایي کار وکړي نو بیا دوی وایي چې همدغه کارونه چې دي وایي زموږ پلار او نیکه هم کول او وایي موږ ته یې هم په دې باندې امر کړی دی. نو الله تعالی نبي علیه السلام ته فرمایي وایي ته دوی ته ووایه چې یعنې که په دې باندې الله تعالی امر کړی وي تاسو دا خبره کوئ نو الله تعالی هېڅکله هم په بدۍ باندې امر نه کوي. وایي تاسو په الله تعالی باندې هغه خبرې مه تړئ چې تاسو پرې نه پوهېږئ. همدارنګه وایي خورې بې حجابي چې ده وایي دا بې حجابه ښځه چې کومه ده وایي دا د هغه ناپاک او مضر وایرس په څېر ده چې دا په اسلامي ټولنه کې فحشا خپروي او فساد په خپرولو کې کوشش کوي. الله تعالی فرمایي وایي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وایي بېشکه د هغه کسانو لپاره چې د مؤمنانو په منځ کې د فحشا خپرول خوښوي نو دوی لپاره چې دی په دنیا او آخرت کې دوی لپاره دردناک عذاب دی او الله تعالی پوهېږي او تاسو نه پوهېږئ.
نو که چیرته یو مېرمنه بې حجابي کوي، نو دا چې دی د خپلې بې حجابۍ سره په ټولنه کې فحشا او فساد خپروي. یعنې خلک دا ګوري او همدغسې کوي، د دې نه دا بې حجابي او دا بد عملونه زده کوي. نو دا خپله شی چې دا د فحشا او بې حیایۍ خپرول شو. نو تاسو نه هم هیله کېږي چې د دې بې حجابۍ نه ځان وساتئ، یعنې خپله یې په ګناه باندې پوه شوئ. نو که تر اوسه هم کړي، دې نه وروسته توبه وباسئ او ښه سم صحیح اسلامي حجاب مراعات کړئ. ومن الله التوفیق. نننی درس چې دی هغه هم د بې حجابۍ عیبونه چې د دې پاتې برخه ده، چې عنوان یې دی خورې بې حجابي د شیطانانو کار دی. وایي که چېرته موږ د آدم علیه السلام او حوا بیبي کیسې ته متوجه شو، نو کله چې دوی الله تعالی جنت ته داخل کړو، نو شیطان چې دی په دې وخت کې د دوی دښمن و. نو دومره وسوسې دوی ته واچولې تر څو چې د دې باعث شو چې د دوی عورتونه بربنډ کړي. او په دې کوشش کې و چې دا کومې د حجاب پردې چې دي دا څیرې کړي او د فساد او فحشا لاره پرانیزي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې ابلیس چې دی د دې یوازینی هدف همدا و چې بې حجابي رامنځته کړي. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي وایي یا بني آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. وی ای د آدم علیه السلام اولادې، وی شیطان د تاسو په فتنه کې وانچوي، لکه څنګه چې څوک په فتنه کې اچولي وو ستاسې مور او پلار، یعنې چې هغوی له جنت څخه بیرون کړه او د هغوی نه یې لباس وویستل تر څو چې د هغوی هغه د شرم ځایونه چې دي دا ورته څه کړي، بربنډ کړي. نو په همدې سره وی ابلیس چې دی دا د بې حجابۍ او بربنډتوب بنسټ ایښودونکی دی. او همدا بې حجابي چې پیل کړې ده لومړی هم د ابلیس پیل کړې ده. او ابلیس د هغه کسانو مشر دی چې د ښځو د ازادۍ د حرکت مشري کوي. او په حقیقت کې ابلیس چې دی د هغه کسانو لارښود دی چې هغوی د الله تعالی نافرماني کوي، او همدارنګه د هغو ښځو لارښود دی چې دوی په خپلې بې حجابۍ باندې نور مسلمانان بې لارې کوي، او همدارنګه ځوانان چې دي دوی فتنې او فساد ته راکاږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي وایي له ما څخه وروسته هیڅ کومه فتنه نشته دی مګر یوازې ښځې دي چې د هغوی ضرر به چاته رسېږي؟ سړیو ته. یعنې دا ښځې چې څه ډول حجاب کوي، څه رقم رفتار چې کوي، په دې هر عمل سره چې دی دوی سړي خپل ځان ته مایله کوي. نو دا خپله یوه فتنه ده چې دې سړیو ته رسېږي. ښه نو محترمو خویندو، تاسو پوهېږئ چې ستاسو هر عمل د دې باعث کېږي چې هغه پردي نارینه ګمراه کړي. یعنې که تاسو که چېرته لاره کې بې حجابه ځئ، نو تاسو ته یو پردی نارینه مایله کېږي، یو نامحرمه شخص، چې هغه شخص هم ګناهګارېږي او تاسو باندې هم د الله تعالی لعنت ورېږي. نو دا هغه کارونه چې مېرمنې کوي که څه هم دوی ته ډېر عادي او واړه ښکاري، خو د الله تعالی په نزد داسې عملونه ډېر غټ دي او د الله تعالی د قهر او غصې سبب کېږي. وی خورې بې حجابي چې ده د یهودو کار دی. وی یهود چې دي د دې لپاره چې چې ملتونه له منځه یوسي، نو په دې کې له څه شي څخه ډېره استفاده کوي؟ د ښځو نه. په داسې طریقو چې دا ښځې موسسو ته داخلې کړي دي او د بې حجابۍ هغه مختلف نظریات د دوی په ذهنونو کې واچوي او په دې باندې چې دی دا حجاب له منځه وړي. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي د دنیا او ښځې له فتنې څخه ځان وساتئ. وی ځکه چې په بني اسرائیلو کې تر ټولو لومړنۍ فتنه چې وه هغه د ښځو له لورې وه. نو یعنې دا ښځه چې ده که څه هم ډېره ښه وي، خو بیا هم داسې یوه فتنه ترې صادرېږي چې هغه نور خلک په فتنو کې اچوي.
همدارنګه د یهودو کتابونه چې دي هغه هم په دې باندې ګواهي ورکوي. الله تعالی د صهیون لورګانو ته د هغوی د بې حجابۍ له امله جزا ورکړه. د تورات کتاب په 3 څپرکي کې راغلي دي. الله تعالی به ډېر ژر د صهیون لوڼې چې دي هغه به د بې حجابۍ او د پنځیبونو د کوم شرنګاری چې کوي د دې له امله به دوی ته سزا ورکړي. خو بیا هم که څه هم زموږ پیغمبر بار بار موږ ته دا لارښوونه کړې ده چې باید موږ د کفارو له اطاعت او د هغوی د فرمانبردارۍ څخه ځان وساتو، خو ښځو ته یې په ځانګړې توګه په دې برخه کې اخطار ورکړی، ځکه د ښځو عقل چې دی کم دی او په ډېره وړه خبره باندې دوکه کېږي. نو له همدې امله نبي علیه السلام خاصه لارښوونه دې ښځو ته کړې چې د دې خلکو له فتنو څخه باید ځان وساتي. مګر زموږ دا نننۍ خویندې چې دي دا هره خبره دوی یعنې بې ځایه ګڼلې ده. سره د دې نه چې زموږ پیغمبر موږ ته لارښوونې کړي، خو بیا هم دوی چې دی هغه کوم شرعي حجاب چې دی هغسې نه مراعاتوي. همدارنګه په لاره کې چې تګ کوي دوی په ناز او نخرو باندې روان وي او مختلف رقم حرکتونه کوي چې پردي نارینه دوی ته مایل شي. لکه څرنګه چې نبي علیه السلام موږ او تاسو ته پیشګویي کړې وه هماغسې وشو، یعنې هغه پیشګویي رښتیا شوه. نبي علیه السلام فرمایلي تاسو به لویشت په لویشت او ګام په ګام د مخکینیو خلکو پیروي وکړئ، تر دې حده که چېرته هغوی د تمساح سوري ته ننوځي نو تاسو به هم ورننوځئ، یعنې دومره به د هغوی پیروي وکړئ. نو د نبي علیه السلام نه پوښتنه وشوه چې له مخکینیو خلکو څخه مطلب څوک دی؟ نو بیا نبي علیه السلام وفرمیل چې یهود او نصارا. نو همدا یهود او نصارا دي چې نن یې زموږ او ستاسو ذهنونه اشغال کړي دي او په مختلفو طریقو زموږ نه هغه کوم اسلام چې زموږ دی هغه یې د منځه وړی دی. نو نن سبا هغه ښځې چې دوی د یهودو او نصاراو تقلید کوي او همدارنګه د الله تعالی او د رسول د اوامرو څخه سرغړونه کوي، نو دوی چې دی د همغه یهودو سره نږدېوالی او شباهت لري. یهود ته به چې کله کوم امر وشو نو دوی به ویل سمعنا وعصینا، یعنې موږ واورېدل خو موږ نافرماني وکړه، نه منو ستاسو دا خبره. نو دا اوسنۍ ښځې چې دي دا همدغه په څېر دي چې اوري خو مني نه. الله تعالی فرمایلي دي ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. څوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخالفت وکړي وروسته له هغې نه چې دې ته هغه د هدایت کومه لاره چې ده دا ورته ښکاره شي، خو بیا هم دا د مسلمانانو د لارې نه پرته په بل طرف وګرځي، بله لاره انتخاب کړي، یعنې مسلمانان پرېږدي یا د یهودو لاره یا د نصاراو لاره یا د مشرکانو منافقانو لاره انتخاب کړي. نو الله تعالی وایي موږ به یې همدې طرف ته وګرځوو، یعنې کوم طرف چې دې خپله انتخاب کړی هماغې ته به یې موږ ور وګرځوو او بیا به دا چېرته موږ ننباسو؟ جهنم ته به یې ننباسو. دا جهنم چې شی دی دا ډېر بد ځای دی د ورتلو لپاره. نو همدغسې ننني مسلمانان هم دي چې د خپل دین سره سره یعنې دوی ته په دې دین کې هر څه بیان شوي دي، په قرآن کریم کې ورته هر څه بیان شوي، په حدیثو کې ورته بیان شوي دي، خو بیا هم دوی چې دی هغه خپل د اسلام دین یې پرېښی مګر د نورو لارو تابعداري کوي. نو الله تعالی وایي موږ به یې همدې لارې ته ور واړو، خو بیا چې دی د دې ځای څه شی دی؟ جهنم دی. بل عنوان چې موږ سره دی خورې بې حجابي چې دی دا څه شی دی؟ دا جاهلیت دی. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. دا ښځې چې دي دا دې په خپلو کورونو کې پاتې شي او د لومړني جاهلیت په څېر دي ځان ښودنه نه کوي. نو په دې آیات کې موږ ته معلومیږي که چېرته یوه مېرمنه بې حجابي وکړي نو دا څه شی شو؟ دا خپله جاهلیت شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی هغه کوم
د جاهلیت هغه دعوا او کوم حکم چې و دا هر څه یې بد ګڼلي او هم یې له موږ نه دا غوښتنه کړې چې د جاهلیت د دعوو نه خپل ځان لرې وساتو. او نبي علیه السلام په اړه چې راغلي دي موږ ته په قرآن کریم کې د نبي علیه السلام د ځانګړنو په اړه چې یحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث. وایي دا نبي علیه السلام هغه شخص دی چې پاک څیزونه خلکو ته حلالوي او ناپاک څیزونه ورته حراموي. نو لکه څنګه چې نبي علیه السلام موږ د جاهلیت هغه دعوو د هغې د حکمونو د هغې د رسم و رواجو د هر څه نه یې موږ منع کړي وو، نو په دې باید پوه شو چې نبي علیه السلام ته موږ منع کړي نو دا څه شی دی دا ناپاکي ده. ځکه نبي علیه السلام موږ ته پاک څیزونه حلالوي، ناپاک څیزونه څه شی کوي حراموي. وایي خورې بې حجابي چې ده دا حیوانیت او وروسته والی دی. وایي دا کوم بربنډوالی چې دی او بې حجابي چې ده دا د حیواناتو طبیعت او ځانګړنه ده. نو کله چې انسان دې صفت ته لیواله شي نو دا وروسته تګ کوي او کوم د انسانیت مرتبه چې ده د هغې نه دا غورځېږي. نو د انسان په طبیعت کې د انسان دا طبیعت چې دی دا فطرتاً د حجاب سره تړاو لري. نو باید چې دا حجاب ته لیواله شي نه بې حجابۍ ته، ځکه چې دا د انسان په صفت کې راځي. او که چېرته کوم شخص داسې وي چې هغه غیرت ولري نو هغه چې دی حتماً خپل حجاب چې دی هغه قایم ساتي. او که چېرته یو انسان غیرت نه لري نو دا خپل غیرت یې چې دی دا د بې حجابۍ نه قربان کړی دی. نو دا چې بیا هر رقم ته هر څه غواړي نو هغسې کولی شي. بل عنوان دی وایي خورې بې حجابي چې ده دا څه شی کوي د فساد دروازې پرانیزي. وایي که چېرته موږ په دې شرعي نصوصو کې هغه کوم تاریخي پیښې چې موږ ته موږ نه مخکې تېرې شوي دي په هغې باندې موږ فکر وکړو نو دا بې حجابي چې ده د دې هغه کوم دنیوي او اخروي زیانونه چې دي نو په دې باندې به پوه شي. نو دلته چې دی د حجابۍ د بې حجابۍ څو پایلې راغستې دي. وایي یو ښځه چې کله بې حجابه وي هغه چې دی کله چې دا کله بې حجابي غوره کړي نو دا چې دی د نورو بې حجابه ښځو سره په رقابت کې راځي چې څنګه هغوی خپل حجاب لرې کړی دی، څنګه هغوی خپل ځان سینګار کړی دی نو دا هم همدغسې کوي. نو دا چې دی داسې کېږي لکه یو بې ارزښته مال چې کله دا بازار ته وړاندې کېږي او دې باندې د لیدونکو سترګې لګېږي نو په دې سره چې دی دا خپل ارزښت له لاسه ورکوي. بله دویمه پایله چې ده وایي بې حجابي چې ده د سړیو همدارنګه د ځوانانو او هغه څوک چې زلمي دي تنکي زلمي یا نوي زلمي شوي دي د دوی د بد اخلاقۍ سبب کېږي. او بل دا چې دوی حرام او بدو کارونو ته رابلي. همدارنګه د بې حجابۍ له امله چې دی هغه کومې کورنۍ اړیکې چې دي دا له منځه ځي. لږ مشکلات پکې پیدا کېږي او په دې سره چې دی د کورنیو کې د دې خپل د فامیل غړي چې دي د دې باور په یو بل باندې کمیږي. نو په دې سره چې دی دا بې باوري همداسې په ټولنه کې هم خپرېږي او ان تر دې حده چې طلاق هم رامنځته کېږي. همدارنګه وایي یو باحجابه ښځه چې ده دې سره وایي داسې چلند کېږي داسې عمل ورسره کېږي لکه څنګه چې یو سوداګریزه آله کې د یو سوداګر په لاس کې وي کله د بل سوداګر په لاس کې نو دغسې هم د بې حجابه ښځو سره هم کېږي. بل دا چې بې حجابي د ښځو لپاره زیانمنه ده ځکه چې کله چې یو مېرمنه خپل اندامونه ښکاره کوي نورو ته نو دا په دې باندې دلالت کوي چې دا خپله هم یو بدنیته انسانه ده او په دې باندې دلالت کوي چې دې خپله زړه ناپاکه دی. نو دا بیا د هغه کسانو د اذیت لاندې راځي هغه کوم کسان چې په ټولنه کې شریر او بد خلک وي نو د هغوی د ضرر لاندې راځي. یعنې هغوی دې ته ضرر رسوي. که چېرته یو باحجابه ښځه
نو هغې ته هېڅکله هم څوک دا جرئت نشي کولی چې څوک ورته ضرر ورسوي. بل دا چې دا بې حجابي او د خپل عورت ښکاره کول دا چې دی د مختلفو ناروغیو سبب کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر کله چې په یو قوم کې زنا د خپل حد نه ډېره شي نو په دې قوم کې چې دی طاعون او نورې بېلابېلې ناروغۍ به په دې کې خپرې شي. یعنې لکه یو وبا چې راشي او هغه ټول خلک ونیسي نو دغسې ناروغۍ چې دي په دې قوم کې به خپرې شي. همدارنګه لکه څرنګه چې دا د سترګو زنا چې دا په اسانۍ سره ترسره کېږي یعنې یو نامحرمه شخص ته لیدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د سترګو زنا چې دی دا لیدل دي. نو کله چې یو کس یوه مېرمنه یو نامحرمه شخص ته ګوري یا یو نارینه یو نامحرم مېرمنې ته ګوري نو دا چې دی د الله تعالی د خفګان سبب کېږي. او که چېرته موږ دا کار ونه کړو نو موږ نه چې دی الله تعالی راضي کېږي. نو د بې حجابۍ له امله چې دی دا کار په خلکو باندې چې شی دی ډېر سخت دی. همدارنګه هغه ټولنه چې په هغې کې د بې حجابۍ له امله فساد او فحشا پکې خپره شوې وي نو په دې کې چې دی مختلف قسمه عذابونه نازلېږي. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. کله چې موږ غواړو چې یو کلی هلاک کړو نو هغه کلي کې چې کوم مالداره خلک دي هغوی ته واک ورکړو. نو دا خلک چې دي دوی په دې کلي کې فسق و فساد رامنځته کړي او په دې سره څه شي د الله تعالی دا خبره چې دی دا قطعي شي او الله تعالی په دوی باندې د عذاب فیصله وکړي چې دا کلی ټول په شدت سره ویجاړ کړي او له منځه یوسي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي که چېرته خلک منکر وویني یعنې یو بد کار وویني او هغه بدل نه کړي نو ډېر ژر به الله تعالی په دوی باندې دا قوم چې دی په ټولنیز عذاب به اخته کړي. یعنې مطلب که چېرته یو قوم په نیکۍ باندې امر ونه کړي او د بدۍ نه خلک منع نه کړي نو په دوی باندې به داسې عذاب راشي چې دا ټول قوم پرې اخته شي. محترمو خویندو زموږ دا درس چې دی په خیر سره خلاص شو د بې حجابۍ کوم عیبونه چې نو په دې هیله چې تاسو دا اورېدلي وي زده کړي وي او نورو ته هم رسولي وي.